ستا کمه مجبوري قلم ته وسپارمه غریبه زه خپل کم قدم ستا غم ته وسپارمه او د بېوسۍ په تصویرونو دې دادونه اخلي د بېوسۍ په تصویرونو دې دادونه اخلي مصوران پې بیا ډېر غټ غټ انعامونه اخلي د پښتنو بچي به څنګه تر خپل کور راځي په وسایلو چې هر سړی په زور راځي او زه د خپل قام د بدبختۍ په کم اړه خو جاړم ښایسته ځوانان مې د کویلې د کانه تور راځي او د بابا ژوند مې د سعودي مسافرو خوړو کپیله بله ویزه راکه اوس مې رور راځي سلامونه ملګرو انور سواتی یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په جامه کې به ملګرو نن را سره یو داسې میلمه په پروګرام کې موجود دی ارشد علي ارشد صیب چې ډېر ښه غزل لیکي ډېر ښه نظم لیکي غوښتل مې چې د ده سره پروګرام را جوړ کړم او شعرونه ترې ریکارډ کړم او ستاسو سره شریک کړم نو زما سره اوسئ ارشد صاحب په پروګرام کې د تارکلی وایم ډېره مننه ډېره مهرباني انور صاحب ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په خپل چینل کې ماله ځای راکړو او دومره وخت ستاسو هم زما دپاره وویستو نو ستاسو ډېره مننه ډېره زیاته مننه ارشد صاحب او د خبرو نه به تیر شو او شعرونه به د ناورو او شعرونه مینهوالو ته ډالۍ کړه مننه به جی بالکل ځلې چې ښه په نره د غیرت چغه پکار ده ښه په نره د غیرت چغه پکار ده انقلاب ته بیا یو څو قدمه لار ده ښه په نره د غیرت چغه پکار ده ښه په نره د غیرت چغه پکار ده انقلاب ته بیا یو څو قدمه لار ده او دې نه ښه ده چې د ځان پروا ونه کړو دې نه ښه ده چې د ځان پروا ونه کړو زندګي خو زموږ هسې هم په دار ده او د غفلت په خوب ده بې هیڅه قامه د غفلت په خوب ده بې هیڅه قامه د منزل لاره هم ستا په انتظار ده او چې د مرګ نه څوک یریږي پناه کیږي چې د مرګ نه څوک یریږي پناه کیږي د فاتحو کشتۍ سوې په انګار ده او سر او مال مې ته قربان دی ای ارشده سر او مال مې ته قربان دی ای ارشده چې خبره د وطن د خپل اختیار ده او دغه نظم به راسره شریک کړې چې د کباړ بوجۍ اوچته کېږي غزلي نظم صحیح ده جی ارشاد نظم دی چې په دې کې اخر کې زما سره ټچ دی خپل ژوند هغه سره لږ ډېر ما هم دغه کړي دي چې دغه ماشوم مې د ارمان په مرۍ ګوتې کېږدي دغه ماشوم مې د ارمان په مرۍ ګوتې کېږدي چې د کباړ بوجۍ په سر باندې اوچتې کېږدي او ستا کومه مجبوري قلم ته وسپارمه ستا کومه مجبوري قلم ته وسپارمه غریبه زه خپل کم قدم ستا غم ته وسپارمه او د بېوسۍ په تصویرونو دې دادونه اخلي د بېوسۍ په تصویرونو دې دادونه اخلي مصوران پې بیا ډېر غټ غټ انعامونه اخلي خو بیا د دې غریب څوک هیڅکله تپوس نه کوي د دردمن ژوند په تېرولو یې افسوس نه کوي او که د مندر مخې ته ناست وي او خیرات غواړي که د مندر مخې ته ناست وي او خیرات غواړي یا خیراتونه دی په مخ کې د جومات غواړي که دا ماشوم د یهودي یا عیسایي بچی دی که د سیکانو که بدمت یا میرزایي بچی دی زما رشته ورسره خیر دی که د وینې نه ده زما رشته ورسره خیر دی که د وینې نه ده خو د انسان په هیڅ رشته مې بې د مینې نه ده او دا په فوټپات چې یوه مور او ډېر واړه پراته دي یوه مور او ډېر واړه پراته دي څوک یې تپوس نه کړي چې وږي که ماړه پراته دي او د یو بېوسه پلار په زړه باندې به څه تېرېږي د یو بېوسه پلار په زړه باندې به څه تېرېږي چې په بچي لکه د مرګ هره لمحه تېرېږي او په اسپتال کې په تش تور جیب باندې وخت تېروي په اسپتال کې په تش تور جیب باندې وخت تېروي د خپل بچي د ژوند منټ ډېر سخت تېروي او ناروغه زوی بیا وړې غوښتنې کوي دغه غوښتنې د بابا د زړه توتنې کوي او خدایه نیستي د ځوانۍ شی دی په ځوانۍ راولي مستي مې بیا په ورکوټوالي یا پیرۍ راولي او مالکه وس د هر بېوسه په خاطر راکه مالکه وس د هر بېوسه په خاطر راکه احساس ژوندی راکه او ژوند د یخ ضمیر راکه چې دردېدلي انسانان دې رانه هیر نشي او یو انسان هم د غربت په دام کې ګیر نشي او ته د ارشد د زړه پوره دغه ارمان کړه ربه ته د ارشد د زړه پوره دغه ارمان کړه ربه د خپله دره ښه پوره هر یو انسان کړه ربه ډېره مننه
د خپله یقینا ملګرو چې ارشد علي ارشد صاحب واقع ډېر زیات ښه شعر لیکي، ښه نظم لیکي او د دې سره د بل پروګرامو پورې د اجازت غواړم. د الله په امان.